السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو ملګرو چې ټیک چینل ته بخیر راغلاست. زه یم سمیع الله عبید. زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع د پرسنلایز پاتې برخې په دې هیله چې تېره ویډیو به مو کتلې او څه معلومات به مو ځینې لاسته راوړي. په نننۍ ویډیو کې موږ او تاسې د پرسنلایز کومه برخه چې زموږ او تاسې څخه پاته وه پر هغه باندې کار کوو او زموږ او تاسې موضوع به د سټارټ څخه شروع کیږي. په سټارټ کې موږ او تاسې کولی شو چې د سټارټ منیو تنظیمات ترسره کړو. سټارټ منیو دغه ساحې ته موږ کله چې موږ پر سټارټ بټن باندې کلیک وکوو نو کومه ساحه چې راته ښکارېږي همدغه ته سټارټ منیو ویل کېږي. لومړي سر کې موږ یو اپ او آن اپشن لرو. دلته موږ تاسو کولی شئ چې د سټارټ منیو ساحه پراخه یا کمه کړو. شو مور ټایلز آن سټارټ په دې معنا سره پر سټارټ منیو باندې ډېر پروګرامونه راته وښودل چې په دې حالت کې که موږ تاسو سټارټ منیو را خلاص کړو نو خپل کمپیوټر کې به دلته یو ځای په اندازې په شکل معلوم کړو چې موږ تاسو ته په کمپیوټر کې تر کومې اندازې پورې ښودل کېږي سټارټ منیو. ولې که راسو چې دا آن کړو او اوس یې را خلاص کړو نو اوس به موږ تاسو ته معلومه شي زموږ سټارټ منیو مخکې تقریبا تر دغه ساحې پورې رسېده. اوس موږ تاسو سټارټ منیو ته دا ساحه نور هم پراخه شوې ده ځکه چې موږ تاسو سټارټ منیو کې اوس ډېر پروګرامونه ځایږي. که مو نو خوښ بیرته اپ کوي تر کوم وخت چې مو اپ کوي بیرته به تاسو سټارټ منیو عادي حالت ته راځي او په هماغه کوچني شکل سره به تاسو ته ښودل کېږي. شو اپ لیست ان سټارټ منیو دلته ته کولی شئ د اپلیکیشنونو لیست ښکاره کړي. موږ تاسې مخکې هم دا لیست کتلی و همدغه لیست چې تاسو ته ښکاري دا لیست ښکاره کولی او پټولی شئ. کوم وخت کې که دا اف وي نو بیا به ستا په سټارټ منیو کې همدغه لیست نه وي. اوس په سټارټ منیو کې موږ تاسې کوم لیست نه لرو. ولې که راسو چېرته دا آن کړو د آن کولو سره وروسته په اتومات شکل سره سټارټ منیو ته بیرته همغه لیست کوم چې موږ مخکې د اپلیکیشنونو دا ایسته کړی وو هغه لیست به بیرته ورته اضافه شي او سټارټ منیو کې به راته وښودل شي. شو ریسنټلی اډیډ اپس نږدې وخت کې اضافه شوي پروګرامونه راته وښیي. دا یو لیست درته ښیي د نږدې وخت کې د انسټال شوو پروګرامونو که چېرته ته یې لرې نو دلته چې کلیک وکړې دلته موږ او تاسې اوس لرو ریسنټلی اډیټ. په ریسنټلی اډیټ کې موږ یوازې دا یو کوم پروګرام لرو بل کوم څه نه لرو. نو همدغه لیست به ښیي. ولې که چیرې موږ راسو دا اپ کو نو د اپ کولو سره وروسته به موږ او تاسې ته همدغه لیست نه ښیي. اوس کوم لیست چې دلته ریسنټلی اډیټ په نامه سره شوی نو همغه لیست یې له منځه یوړی. که چېرته موږ راسو دوباره یې ټیک مارک کړو دا آن کړو نو د آن کولو سره وروسته به موږ او تاسې ته دلته بیا ریسنټلی اډیټ اپس لیست راته ښکاره کېږي. د هغه اپلیکیشنونه به راته ښیي کوم چې موږ او تاسې په نږدې وخت کې انسټال کړي. همداسې که مو دا نه و خوښ دوهم لیست موږ او تاسې ته شو ماست یوزډ اپ تر ټولو ډېر استعمال شوي اپلیکیشنونه راته ښیي. نو اوس موږ او تاسې دلته کلیک کوو. د کلیک کولو وروسته به موږ تاسو ته ماست یوزډ اپس ښیي. دا هغه اپلیکیشنونه دي چې ما په زیاته کچه سره استعمال کړي دي. له هغه وروسته چې کوم حروف شروع کېږي نو د حروفو په اساس باندې ایکنونه تاسو ته منظم دي او دا د کمپیوټر ټول ایکنونه دي. ولې دا لومړي سر کې چې په کوم لیست کې راځي دا هغه ایکنونه دي چې موږ تاسو ډېر استعمال کړي دي. که نو خوښ نه مو ښودل نو دا به ټیک مارک به ایسته کړو. کله چې دا ټیک مارک ایسته کړو نو زموږ ستاسې هغه ماست یوزډ اپس لیست به له منځه ولاړ شي او بیا به نه راته ښودل کېږي. ولې که موږ راسو بیرته یې آن کړو دوباره آن کولو سره به موږ ته بیا هماغه لیست ښودل کېږي. د کوم پروګرامونه چې موږ تاسې زیات استعمال کړي د هغو پروګرامونو لیست به راته ښودل کېږي. occasionally show suggestions in start په سټارټ منیو کې به ځینې پیشنهادات یا کوم تغییرات لپاره چې ضرورت یې تا د کمپیوټر لخوا څخه پیشنهادات کېږي نو هغه به درته ښکاره کېږي. که چېرته دا اپ بیا نه ښکاره کېږي او که چېرې آن بیا ښکاره کېږي. یو سټارټ فول سکرین سټارټ منیو په فول سکرین شکل سره ته ښودل کېږي. که چېرته دا آن وي اوس پر سټارټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو سټارټ منیو به تاسو ته په مکمل سکرین په شکل سره ښودل کېږي. که چېرته دا اپ وي نو بیا به تاسو ته نه ښودل کېږي. اوس په سټارټ منیو یوازې په کوچني شکل سره تاسو ته ښودل کېږي. You recently opened item and jump list on start or the task bar. دلته موږ تاسو کولی شو چې هغه پروګرامونه کوم چې په نږدې وخت کې موږ خلاص کړي دي هغه دې راته وښیي. که دې ونه ښیي همدغه انتخاب ترسره کړو. موږ تاسې دغه فایل ایکسپلورر را خلاصو پر ټاسک بار باندې به تاسو ته ښکاري. دا کلیک کوئ. دلته موږ تاسو په نږدې وخت کې چې کوم پروګرامونه را خلاص کړي دي نو همغه پروګرامونه دلته د ریسنټ فایل په شکل سره موږ تاسو ته ښودل کېږي. که چېرته موږ تاسې راسو همدغه فایلونه له منځه یوسو او دا اپشن اپ کړو نو بیا به موږ تاسو ته په همغه ساحه کې ایکنونه یا کوم فایلونه چې موږ تاسو را خلاص کړي دي هغه نه راته ښودل کېږي. ریسنټ فایل موږ تاسو ته صفر کړو ټول یې له منځه یوړو. ولې که چېرته موږ راسو دوباره بیرته دا آن کړو نو د آن کولو سره به وروسته بیرته موږ تاسو ته ایکنونه ښیي. خو په دې شرط چې موږ تاسو ایکنونه له دې وروسته بیا را خلاص کړو. موږ تاسو به راسو کمپیوټر کې په امتحاني شکل سره یو ایکن را خلاص کړو. کوم ایکن چې تاسو په کمپیوټر کې ثبت مخکې له مخکې تاسو جوړ کړی نو همغه ایکن به را خلاص کړئ. موږ تاسو راځو په کمپیوټر کې یو ایکن را خلاصوو. کوم وخت چې مو دا ایکن را خلاص کړئ اوس دا ایکن زه بیرته بندوم. له بندولو څخه وروسته به موږ تاسو ته بیرته دا ایکن په جمپ لیست کې دلته راته ښودل کېږي ځکه چې موږ تاسو کوم ټیک مارک یا کوم اپشن چې مو اپ کړی و هغه مو بیرته آن کړئ. choose which folder appear on start دلته موږ تاسو کولی شئ چې د سټارټ منیو لپاره ځینې
فولډران یا ځینې اپشنونه اضافه کړو. موږ او تاسو کلیک کوو کوم اپشنونه چې زموږ تاسو په کار نو هماغه انتخابوو. کوم چې موږ انتخاب کړل آن مو کړل، اوس موږ او تاسو په سټارټ منیو کې په دې ساحه کې موږ تاسو هغه اپشنونه یا هغه آیکنونه ټول راته ښکاره کېږي. ولې که موږ راسو دا بیرته اپ کو نو د اپ کولو سره وروسته په اتومات شکل دا له منځه ولاړ سي. موږ تاسو ته به کوم موږ انتخاب کړي یوازې هماغه به ښکاره کېږي، نور به نه ښکاره کېږي. دې لس کې چې مو هر ایکن خوښ او غوښتل نو سټارټ منیو باندې وساس نو صرف هغه ایکن آن کوي. کله چې مو آن کوي نو هغه ایکن به تاسو ته بیا په سټارټ منیو کې ښودل کېږي. که چېرته اپ نو بیا به تاسو ته په سټارټ منیو کې نه ښودل کېږي. د سټارټ څخه وروسته زموږ او تاسو بله موضوع به ټاسک بار وي. په ټاسک بار کې موږ او تاسو کولی شو د لاندنۍ پټې کومه چې سکرین په اخري برخه کې ده او ټاسک بار ورته ویل کېږي، د دې پټې تنظیمات ترسره کړو. لومړی موږ او تاسو لرو لاک د ټاسک بار. که چیرې آن وي نو زموږ ټاسک بار پټه به پټه وي او له یو ځای څخه بل ځای ته نسو انتقالولی. ولې که چیرې دا اپ وي نو موږ او تاسو کولی شو ټاسک بار پټه انتقال کړو. موږ او تاسو به ساده راسو پر ټاسک بار پټه باندې به د موس د چپه طرف کلیک ونیسو او موس ته به حرکت ورکړو. د حرکت ورکولو سره هر طرف ته چې موږ وغواړو نو هماغه طرف ته به ټاسک بار پټه حرکت کوي او انتقالیږي به. ولې که چیرې دا اپشن آن کړو نو د آن کولو وروسته به زموږ او ستاسو ټاسک بار پټه یوې خوا ته حرکت نه کوي، بلکې پر همخوله ځای به فکس او ثابته پاتې. دوهم automatically hide the taskbar in desktop mode. په ډیسکټاپ موډ کې اوس موږ ستاسو ټاسک بار پټه وي او نه به راته ښکاري. موږ تاسو یې فالو کوو. اوس موږ تاسو د ټاسک بار کومه پټه چې وه هغه نه ښکارېږي. کومه پټه چې موږ تاسو درلود هغه پټه به بیا ورکه وي. کوم وخت چې دا بیرته اپ کړو نو د اپ کولو سره به اتومات شکل سره موږ تاسو ته ټاسک بار پټه راښکاره کړي. همدارنګه دریم اپشن کې موږ لرو automatically hide the taskbar in tablet mode. دلته موږ تاسو کولی شو ټاسک بار پټه په ټابلیټ موډ کې پټه کړو. ټابلیټ موډ کې موږ همدغه اپشن ویلی و، انشاءالله چې هغه ویډیو به مو کتلی او تاسو ته به ټابلیټ موډ معلومیږي چې کوم حالت ته ویل کېږي. یوز سمال ټاسک بار بټن. که چیرې آن ټاسک بار باندې کوم ایکنونه دي دا ایکنونه به کوچني وي، ولې که چیرې اپ وي نو ټاسک بار پټې ایکنونه په غټ شکل سره ښودل کېږي. کوم ډول چې مو خوښ وو نو هغه ورته انتخابوو. که مو کوچني ایکنونه خوښ وو دا آن پرېږدو او که مو کوچني ایکنونه نه وو خوښ بیا دا اپ کوو، تر څو پرې موږ او تاسو ته ایکنونه په غټ شکل سره وښودل شي. یوز پیک پریو. که چیرته فعاله وي دا آن نو بیا کله چې موږ او تاسو شو ډیسکټاپ ځای ته راسو نو د ټاسک بار هغه برخه چیرې شو ډیسکټاپ راته لیکلی ده هغه باندې چې ودرېږو موږ تاسو ته به ډیسکټاپ صفحه ښیي. ولې که له هغه ځای څخه بیرته موس ایسته کړو نو بیا یې نه راته ښیي. خو که چیرې دا اپ وي بیا موږ تاسو ته ډیسکټاپ صفحه نه ښیي. که موږ او تاسو راسو دلته تر هره وخته چې زموږ او ستاسو موس وي یا پوینټر په هغه ځای کې ولاړ نو موږ ته ډیسکټاپ صفحه نه ښیي تر کومه وخته چې موږ او تاسو کلیک ونه کوو. کله چې مو کلیک وکوئ بیا موږ تاسو ته ډیسکټاپ صفحه ښیي. ولې که موږ راسو دا آن کولو آن کولو وروسته اوس که موږ تاسو کلیک وکوو کې نه وکوو، خو که دې ځای ته راسو موږ تاسو به ډیسکټاپ صفحه ښیي. که بیرته له دې ځای څخه پوینټر ایسته کړو نو بیا به ډیسکټاپ صفحه پټېږي او نه به یې راته ښیي. ریپلیس کامنډ پرومپټ ویت وینډوز پاور شیل. دلته موږ تاسو کولی شو چې کمانډ پرومپټ یا هغه CMD چې ورته وایي همدا له پاور شیل سره تبدیل کړو. که چیرې دا آن وي نو د کمانډ پرومپټ پر ځای به زموږ ستاسو کمپیوټر کې پاور شیل کار کوي. که چیرې دا اپ وي نو بیا به د کمانډ پرومپټ کار کوي. کمانډ پرومپټ او پاور شیل ترمنځ فرق صرف دونه دی چې کمانډ پرومپټ پخوانی شکل دی او پاور شیل یې نوی او اپډیټ شوی شکل دی. شو بیس آن ټاسک بار بټن. زما کمپیوټر کې همدغه یو اپشن غیر فعاله دی. ستاسو کمپیوټرانو کې به انشاءالله فعاله وي. کومو کمپیوټرانو کې چې دا فعاله وي نو په آن کولو سره یې موږ او تاسو ته د هغه پروګرامونه کوم چې پر ټاسک بار باندې دي او راخلاص شوي دي هغوی ته به یو علامه ښودل کېږي، او کوم پروګرامونه چې پر ټاسک بار باندې دي او راخلاص شوي نه دي هغو ته به بیا علامه نه ښودل کېږي. که چیرې آن یې نو خلاص شوو پروګرامونو ته به یو علامه ښودل کېږي تر څو پورې موږ او تاسو ورباندې وپوهېږو چې دا کار کوي، او که چیرې اپ وي نو بیا هماغه علامه نه ورته ښودل کېږي. ټاسک بار لوکیشن آن سکرین. دلته موږ تاسو کولی شئ ټاسک بار موقعیت انتخاب کړو. څلور طرفه دي، هر طرف ته چې مو خوښ هغه کلیک کوو. فرض که زه ټاپ کلیک کوم نو بیا ټاسک بار پټه د سر خواته وي. که چېرته موږ تاسو راسو رایټ کلیک کوو نو بیا ټاسک بار پټه راسته لاسته وي، او که چېرته راسو موږ تاسو بټم کلیک کوو نو بیا ټاسک بار پټه په دې لاندې ساحه کې. کمباین ټاسک بار بټنز. دلته موږ تاسو کولی شئ ټاسک بار ایکنونه سره یو ځای کړو. کوم یو ایکن چې موږ ډېر وار راخلاص کړو، فرض که زه راځم ورډ ته او د ورډ پروګرام ډېر وار راخلاصوم، اوس کنټرول ان بټن ومه تر څو پورې ورډ پروګرام څو ځله راخلاص شي. اوس موږ تاسو د ورډ پروګرام څو ځله راخلاص کړئ تاسو ته به ښکارېږي. موږ تاسو راځو اوس یې ګورو. اوس دلته ورته لیکلي دي الویز هاید لیبل. کله چې الویز هاید لیبل انتخابي نو که تاسو یو پروګرام لکه دا ورډ چې ما راخلاص کړی دی څو وار راخلاص کړئ نو هغه به یوازې یو ځای پر ټاسک بار باندې درته ښودل کېږي. ولې که دلته راسئ ورته انتخاب کړو وین د ټاسک بار از فول، اوس به د ورډ فایل کله چې د ټاسک بار پټه خالي د ورډ فایل لږ
یا هر فایل چې تاسو را خلاص کړی دی هغه چې لږ وي نو تاسو ته به جلا جلا ښودل کېږي. لکه اوس چې تاسو دلته په مثال کې وینئ. ولې که چېرته موږ دا آیکنونه ډېر کړو دا اپشن یو ځل بیا هم را خلاص کړو تر څو ټاسکبار پټه ډکه شي نو بیا موږ تاسو ته دا آیکن ټول سره یوځای کېږي او ټول به راښودل کېږي. همدارنګه دریم حالت یې به دا دی چې په دریم حالت کې نیو ورته لیکلی دی هېڅکله به هم نه سره یوځای کېږي. که هر څونه ډېر وارې موږ او تاسې د کم فایل چې موږ تاسې را خلاص کړی دی دا را خلاص کړو را خلاصېږي به ولې په صفحه کې به جلا جلا یې هېڅکله به هم نه سره یوځای کېږي. نو موږ تاسې راځو دلته الویز هاید لیبل ورته انتخابوو تر څو پورې د همیشه لپاره په یو ځای راته وښودل شي. کوم وخت چې موږ تاسې دلته پوینټر ورته راوړو اوس چې مو هر یو را خوښ شي نو هغه باندې کلیک کوو او هغه را خلاصوو. نو د دې ضرورت نشته چې هر یو د جلا پر ټاسکبار پټه باندې په جلا شکل سره راته وښودل شي. نوټیفیکیشن ایریا دلته موږ تاسو کولی شو د نوټیفیکیشن ایریا یا نوټیفیکیشن ساحې تنظیمات ترسره کړو. کومه ساحه چې موږ د راسته بغل کې ټاسکبار ده نو همدغه ساحې ته نوټیفیکیشن ایریا ویل کېږي. د تنظیمات ترسره کولی شي. سلیکټ وچ آیکن اپیرز آن د ټاسکبار انتخاب کوي کوم آیکنونه دې پر ټاسکبار باندې ښکاره شي. موږ او تاسې کلیک ور باندې کوو. د کلیک کولو وروسته کوم آیکنونه چې زموږ او تاسې خوښ شي نو هغه آن کوو. د آن کولو سره به اتومات شکل سره هغه موږ تاسې ته پر نوټیفیکیشن ایریا کې ښکاره کېږي. که چېرته اپ وي نو بیا موږ تاسې ته نه ښکاره کېږي. هر اپشن چې مو خوښ و نو صرف هغه اپشن انتخاب کړئ. کوم وخت چې مو انتخاب کړئ نو هغه اپشن به تاسو ته پر ټاسکبار پټه کې نوټیفیکیشن ایریا باندې درښودل کېږي. که چیرې اپ وي بیا نه درته ښودل کېږي. تر اخره پورې ټول آیکنونه همداسې دي. ولې دا لومړنی ټیک مارک چې په سر کې تاسو وینئ دا ټیک مارک که چیرې فعاله وي نو بیا ټول آیکنونه درته ښودل کېږي. که چېرته دا بند وي نو یوازې هغه آیکنونه ښودل کېږي کوم چې تاسو آن کړي وي. همداسې کولی شئ ځینې آیکنونه که چېرته تاسو دلته نه کوئ پیدا نو په دې دومه برخه کې تاسو ته ټرن سیسټم آیکنز آن اور آف لیکل شوی دی. دا کلیک کوئ دلته به هغه آیکنونه کوم چې هلته نه وو هغه به دلته موجود وي. فرض کړئ سات په هغه آیکنونو کې نه وو نو دلته تاسو کولی شئ دا سات پټ او ښکاره کړئ. که مو خوښ و آن یې کړئ که مو نه و خوښ آف یې کړئ. همداسې هره برخه که مو خوښه وه آن ورته انتخاب کړئ او که مو نه و خوښه آف ورته انتخاب کړئ چې تاسو ته هغسې ښکاره شي. کوم څه چې آن وي هغه به ښکاره کېږي او کوم څه چې آف وي هغه به نه ښکاره کېږي. په دې هیله چې ویډیو به مو تر پایه کتلي او یو څه به مو لاسته ځینې راوړي. که مو ویډیو خوښه شوې نو له خپلو ملګرو سره هم شریکه کړئ او چینل د سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ ویډیوګانې وخت په وخت سره تر تاسو در ورسېږي. تر بیا او بله ویډیو پر الله سپارم ښې چارې.